السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام پارمیسي یوټیوب چینل. دوستان، نن په دغه ویډیو کښې دا درته ښیم چې څنګه خپل مخ ښایسته او صفا او روښانه کړئ. د ډېرو دوستانو پر مخ تورسری دانې، داغونه، په مخ باندې نشانونه، کوچني کوچني دانې وي. نو څنګه د همیشه لپاره خپل مخ ځینې صفا کړئ. دوستانو، که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که نوي دوستان یاست نو سلام پارمیسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، نن دوه داسې کریم به درته ښیم انشاءالله چې یو څو ورځې استعمال کړئ، نه به مو پر مخ کوچني کوچني دانې پاتې شي، نه به مو پر مخ نښانونه پاتې شي، نه به پر مخ باندې داغونه پاتې شي، نه به پر مخ باندې تورسری پاتې شي. دوستانو، زما سره دوه کریم موجود دي. اول هایډروکوین پلس کریم. دوستانو، دا په هر میډیکل سټور کښې په اسانۍ سره پیدا کېږي. دوستانو، دا کریم به د شپې استعمال کړئ. اول به مخ په صابون پرېمینځئ چې هر صابون مې پروا نه لري. مخ به وچ کړئ، دا کریم به پر مخ ولګوئ د نیم ساعت لپاره، خو سترګې به ځینې ساتئ، پر سترګو به یې نه لګوئ. بېرته به مخ په صابون پرېمینځئ. دوهم به کریم بیټنویټ ان کریم استعمال کړئ. دوستانو، دا کریم هم په هر میډیکل سټور کښې په اسانۍ سره پیدا کېږي. دوستانو، دا کریم به پر ټوله مخ ولګوئ. سهار به مخ په صابون په ښه طریقه پرېمینځئ. انشاءالله دوستانو، دغه دوه کریم یو څو ورځې استعمال کړئ، مخ به مو ښایسته او صفا او روښانه شي. امید کوم دوستانو چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې. له ټولو دوستانو څخه درخواست دی سلام پارمیسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ.